افغانستان باندې چې کوم حملې شوې دي د پاکستان لخوا دا موږ خبر شولو په دې کې د حمله کې ماشومان او سپین ږیري او میرمنې شهیدانې شوي دي. عوامو په کلو او په ملکیتونو باندې دا حمله شوې ده. دا یو ظالمانه وحشیانه حمله ده او دا د هیڅ قانون مطابق نه دی، یو ظلم دی، تیری دی. همداشان دی دا د ګاونډګرۍ چې کوم اخلاقي اصولونه دي هغه ماتول د هغه باندې هم تیری دی. دغسې موضوعات موږ په کلکه باندې ردو او موږ د امارت اسلامي حکومت چې فعلا دی موږ هغه سره ولاړ یو په ټولو موضوعاتو کې. دغسې تیرو مقابلې کې موږ هغه سره ولاړ یو. هر تصمیم چې نیولی شي موږ عوام انشاءالله العزیز هغه سره اوږه په اوږه د خپل ملک د دفاع او د خپل حریم د دفاع په خاطر باندې د خپلو شهیدانو د انتقام او د وطن د حفاظت په خاطر باندې موږ هغه سره ولاړ یو. د هغې فیصلې ته منتظر یو.